زه خپل مسلمانانو ته دا خواست کوم زمونږ ګوره د اکثر پښتانه چې دي هغه په دې کې مبتلا دي. بله ورځ مالا دلته کې یو کس راغی او ما ته وویل چې یاره مونږ په دیره کې ناستو او یو ځای کې ناستو او په هغې کې زمونږ څه ملګري وو هغه خپلو کې روان شو څه تو مې جګړه غوندې جوړه شوه د خولې جګړه وه نو هغې کې زمونږ یو ملګری چې و نو هغه وی چې یاره که زه دې دیرې ته یا دې اجرې ته بیا راغلم نو په ما باندې به خپله ښځه طلاق کوي. ای زما پښتنو وروڼو دا تاسو چې دی د کوم ځای کې غلطي وشي کوم ځای کې جګړه وشي او د هغې هغه سزا تاسو کوم ځای کې چاله ورکوئ. اوس تاسو په منځ کې جګړه راغله تاسو په اجره کې ناست یې تاسو په بیټک کې ناست یې تاسو په خپل منځ کې په جګړه شوې او تاسو په خپل منځ کې جګړه راغله نن هم جګړه وکړه سبا به بیا ستاسو په منځ کې روغه وشي او ستا په کور کې ناسته تورسرې زمونږ خور زور یې هغې له لاړه ستا په کور کې هغه ناسته ده ستا د بچو حفاظت کوي ستا په کور کې ناسته ده هغه ستا په انتظار ناسته ده ستا په کور کې ناسته ده هغه ستا د میلمنو خدمت کوي ستا د هر قسمه ستا د مور پلار ستا د رونو خویندو خدمت کوي ناسته ده او چې کله ستا به هر چا سره جګړه راشي ستا د پیسو چا سره لین دین راشي نو زور یې هغې تورسرې له لاړ شي. اے زما پښتنو وروڼو لږ غونډې سوچ تاسو کوئ د سوچ نه کار اخلئ چې د کوم ځای مسله زه کوم ځای ته وړم. معمولی خبره وي او زور به زمونږ خویندو له لاړ شي زور چې کوم دی هغه به تورسرې له لاړ شي مسله به دلته تا سره روانوي ته به ورته ووایې چې یاره په خپل منځ کې جګړه شي په خپل منځ کې اوس دا په خپل منځ کې جګړه شوې ده نو هغه ورته ویلي چې یاره که زه چېرې دې اجرې ته راغلم نو په ما باندې به ښځه طلاق کوي. وایي هغه اوس هغه اجرې ته راغلی او مونږ سره کیني پاسي نو د کور والا چې کوم دی نو دا څه حکم دی. نو زما وروڼو دا تاسو د کوم ځای سزا کوم ځای کې خلکو له ورکوئ تاسو د هغه څیز سزا چې د هغه ګناه هغه ماشومې او هغه تورسره یې اړو کړی نه ده تاسو د هغه څیز سزا هغې له ورکوئ. داسې زنانه چې هغه خبر هم نی په کور کې او چې کله خبره زمونږ مفتیانو صاحبانو دارالافتا ته راشي نو هغه طلاق په هغه زنانه باندې شوي او بیا چې لاړ شي او کور ته ورپسې خبر لاړ شي نو هغې ته وایي چې کډه کټکي اوچتوه او د دې کور نه ځه تا له خاوند طلاق درکړی دی. نو دې غریبې ته پکې څه ګناه وه په هر معامله ستا خلکو سره وه او هغه سزا چې کومه ده نو هغه هغې ته میلو شي. نو لږ غونتې د سوچ نه کار اخلی چې د کوم ځای مسلې هغه هلته حل کوئ. زمونږ دغه خویندو ته پکې څه ګناه ده چې دغه تورسرې پکې تاسو هغه پکې مطلقه شي لاړه شي او د هغې ځواني اکثر د بچو ژوندونه او د هغې هغه ځواني ښه ورېري شي. نو لږ غونتې زما پښتنو وروڼو د سوچ نه کار اخلی بلکې ټولو مسلمانانو ته وایم چې لږ د سوچ نه په دې کې کار اخلی چې د کوم ځای مسلې هغه سره ساتئ او هغه چاردیوارۍ کې حل کوي او ختموي. دا مسلې کورونو ته او طلاق ته مه رسوئ. طلاق څه معمولي خبره خو نه ده. دې سره دوه خاندانونه چې دي هغه خراب شي او غرق شي او تباه شي او د هغه زنانه چې کومه جینۍ ده نوجوانه ده د هغې زندګي ورسره ښه ورېري شي.